د خپلو فردي ارزښتونو نه پیژندل. موږ په داسې یوه نړۍ کې ژوند کوو چې له 7 میلیاردو ډېر کسان د دې نړۍ په بېلابېلو برخو کې ژوند کوي. دغه 7 میلیارده کسان هر یو د ارزښتونو درلودونکی دی او بریالی هغه دی چې خپل فردي ارزښتونه یې پیژندل او د خپلې بریا لپاره یې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه اخیستې ده. د ژوند ارزښتونه لکه څنګه یې چې له نامه څرګنده ده، هغه موارد دي چې زموږ په ژوند کې ډېر لوړ اهمیت لري. کیدای شي د یوه کس ارزښتونه د بل کس له ارزښتونو سره توپیر وکړي. په نړۍ کې ډېر داسې شیان شته چې زموږ لپاره لږ ارزښت لري او یا ان بیخي بې ارزښته وي. د ژوند ارزښت، د پوهې ارزښت، د وخت ارزښت، د پیسو ارزښت، د انسان ارزښت، د دنیا ارزښت، د ملګري ارزښت، د علم او پوهې ارزښت، اخلاقي ارزښت، د کار ارزښت، فرهنګي ارزښتونه، کورني ارزښتونه او ډېر نور موارد.